سلامونه بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته جرمني په پښتو د فروشن د برخې لوستونه دي. ویشتم بوګن دویمه برخه. د ویشتم بوګن د دویمه برخې لومړی پوښتنه د 15 نمبر پوښتنه ده. یو انځوریزه پوښتنه راځو انځور ته په انځور کې ګوري چې 80 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. د کوم موټر چې را روان دی د بل موټر نه مخکې کیږي. دې ته مونږ ډیر نږدې یاستو. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich jetzt richtig? دلته څنګه تاسو سم چلند کوئ؟ Ich fahre unverändert weiter. زه پرته له تغییرات نه یا کوم بدلون په خپل سرعت کې راولم مخکې ځم نه. که چیرې تاسو په خپل سرعت کې یا منډ تیزوالي کې کوم تغییرات را نه ولئ او بدلون را نه ولئ نو لرې نه ده چې دلته دې ترافیکي پیښه وسي. Ich bremse sofort. زه دفتن بریک نیسم. هو ich fahre so weit wie möglich rechts. زه کوشش کوم چې راسته خوا زیاته ونیسم او راسته خوا ته حرکت وکوم. هو دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. یو انځوریزه پوښتنه په اوټوبان کې 100 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته د منځنۍ ځغاستلیکه کې زموږ موټر روان دی. چپ خواته ځغاستلیکه هم بنده ده او راسته خواته ځغاستلیکه هم بنده ده. پوښتنې ته راځو. Sie nähern sich diesen Fahrzeugen. تاسو دغه موټرونو ته رانږدې کیږئ دغه کوم ځای چې ده دلته. Wie sollten Sie sich in dieser Situation verhalten. تاسو دغه حالت کې یا دغه وضعیت کې څنګه چلند کوئ یا څنګه باید تاسو دلته چلند وکوئ. Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen. زه همدغه منځنۍ ځغاستلیکه کې پاتې کیږم aber ohne den weißen PKW zu überholen. زه د دغه موټر نه مخکې کیږم خو دغه سرعت مې چې څه دی په همدغه سړک یا ځغاستلیکه کې پاتې کیږم. هو دا سمه خبره ده. Ich bleibe auf dem mittleren Fahrstreifen und überhole vorsichtig den weißen PKW. زه په همدغه منځنۍ ځغاستلیکه کې پاتې کیږم خو د سپین موټر نه ورو استه استه مخکې کیږم نه. راسته خوانه د دې موټر تاسو هیڅ کله نه سئ کولی مخکې سئ. که تاسو چېرته د یو موټر نه مخکې کیږئ باید د هغې چپ لاس ته لاړ سئ بیا پس د هغې نه تاسو کولی سئ د موټر نه مخکې سئ. Ich wechsle auf dem linken Fahrstreifen und bestätige die Lichthupe, bis der Vordermann den Fahrstreifen freigibt. زه راځم راوړم د چپ ځغاستلیکې ته او دلته د څراغ په ذریعه باندې دې ته خبر ورکوم چې زما لاره خوښې که زه غواړم داسې راسم. نه تاسو هیڅ حق نه لرئ چې بل څوک په موټر چلونه کې د فشار نه لاندې راولئ یا که هغه په اوټوبان کې وي یا په عامه سړک باندې وي نو تاسو به خپله لاره نیسئ هغه به خپله لاره کوي. دا غلط کار ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دریمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. Sie fahren 50 Kilometer kmh und führen eine normale Bremsung durch. Wie lang ist der Bremsweg nach der Faustformel? کچیرې تاسو د فاوست فرمول یا دغه فرمولي پوښتنو او ځوابونو کې ستونزه لرئ تاسو کولی سئ یوټیوب ته لاړ سئ د همدغې برخې لوستونه په یوټیوب کې وګورئ. تاسو پلی لیست ته راځئ. په پلی لیست کې تاسو د همدې برخې چې د فاوست فرمول یا د ځغاستې فرمول دی د هغې برخې لوستونو ته ځئ. کولی سئ ټولې هغه پوښتنې چې د همدې برخې دي هغه هلته وګورئ. دغه برخه د 3 ویډیو لري. په هر ویډیو کې 10 پوښتنې دي. تاسو کولی سئ دلته د دې برخې لوستونه وګورئ. کله چې تاسو 50 متره په ساعت کې ځغاسته لرئ او غواړئ نورماله یو برمز ونیسئ یا بریک ونیسئ په څومره متره کې موټر ودرېږي. کله چې تاسو نورمال برمز نیسئ نو 50 مترو کې ستاسو موټر 25 مترو کې ستاسو موټر ودرېږي. 25 متره. Diese Frage wurde richtig beantwortet. څلورمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Was ist beim Ein- oder Aussteigen von Kindern richtig? کومې کړنې د ماشومانو د کتو کولو او پورته کولو سمې دي؟ که چیرته تاسو موټر ته ماشوم زیږوئ او یا هم ماشوم راکته کوئ د موټر نه نو کومې کړنې سمې دي؟ Kinder auf der Fahrbahnseite nur unter Beaufsichtigung ein- oder aussteigen lassen.
کله چې تاسو ماشومان کته کوئ او هغه هم د سړک خواته وي، یعنی د موټروان د شا د سیټ نه چې کله تاسو ماشومان کته کوئ حتما د سړک منځ ته راځي. دلته باید یو لوی کس ولاړ وي چې همیشه ماشومان ته وګوري چې موټرونو خواته لاړ نسي. هو Kinder dürfen auf öffentliche Straßen nicht ein- oder aussteigen. تاسو باید ماشومان پرې نه دی چې د سړک خواته کته او یا هم د هغې خوا نه راجګ سي. نه مونږ دلته وویلې کولی سي خو باید یو غټ کس ورسره ولاړ وي. Kinder möglich auf dem Gehweg Seite ein- oder aussteigen lassen. تاسو کولی سئ ماشومان د پلي تلونکو کسانو له اړخ نه یا هغه پیاده رو چې د هغې خوا نه ماشومان موټر ته جګ کړئ. هو دلته دا سم ده. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Ein PKW ist mit 2 Front-Airbags ausgerüstet. یو موټر یا هم دغه ستاسو کوم وړوکی موټر چې ده په 2 مخکینیو ایربګونو باندې سمبال ده یا مجهز ده. ایربګ هغه اضافي کوم څه چې په موټر کې وي په مخکې ځایونو کې چې ستاسو د حفاظت وسیله ګرځېدلی سي. کله چې خدای مکه حادثه کیږي یا پیښه کیږي دوی د دواړه ایربګونه د هوا نه ډکیږي او ستاسو په مخ باندې راځي، ستاسو د وجود محافظت کوي. Auf welchen Sitzplätzen müssen Sicherheitsgurte angelegt werden? کله چې ستاسو موټر د دواړو ایربګونو په وسیله باندې مجهز سوي وي، کومو چوکیګانو کې یا سیټونو کې کولی سو منګه د مسؤلیت کمربندونه وتړو. کله چې ایربګ وي او که نه وي هغه اضافي ستاسو د محافظت یا د حفاظت دپاره ده. نو دا معنا ورکوي چې دا په دې معنا نه ده چې تاسو د نور کمربند نه تړئ، ځکه په هر موټر کې ایربګونه شته ده، تاسو باید په هر حالت کې کمربندونه وتړئ. auf allen Sitzen ټولو چوکیو کې باید که څوک کینی کمربندونه وتړي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was bedeuten diese Dauerlichtzeichen؟ مخکینی پوښتنه یا 13 ورځ هم همداسې یو پوښتنه مونږ درلودله. دلته مونږ ته ویل کېږي چې 4م خط کې مونږ اجازه نه لرو لاړ سو، 3م خط کې هم مونږ ته اجازه نشته ده، 2م خط کې مونږ کولی سو تر یو ځایه پورې لاړ سو، خو باید مونږ لومړۍ کرښې ته راواوړو، دې ځغسلي کې ته راواوړو او دې ځای نه کولی سو نور مخکې لاړ سو. Fahrzeuge auf Fahrstreifen. 2 müssen auf den Fahrstreifen nach rechts wechseln. دغه کومه دویمه ځغسلي کې چې د دې نه باید مونږ اول ته راواوړو. هو 3 und 4 müssen anhalten. په 3م او 4م ځغسلي کې کولی سو موټرونه ودروو. نه eine dürfen diese weiterfahren. دغه لومړی کومه کرښه چې ده دا کولی سو مونږ یعنې په دې ځغسلي کې باندې مونږ لاړ سو. Diese Frage wurde richtig beantwortet. Warme Puchtana, der 2 Nummer Puchtana, wie darf hier mit Fahrzeugen bis 2,8 T zusätzliche Gesamtmasse geparkt werden? څنګه یا په څه رقم باندې کولی سو موږ دغلته هغه موټر چې 2.8 ټنه وزن ولري پارک کو. Wohnwagen entsprechend der Abbildung هغه غټ موټر چې دی کاروان موټر ورته وایي یا هغه د کوټۍ غوندې موټرونه چې دي هغه کولی سي څنګه رقم چې دلته دا عکس ته همدا رقم یې پارک کړي. هو PKWs entsprechend der Abbildung هغه واړه موټر چې دلته ودرېږي هغه هم باید دغه څه رقم چې دلته په پارک کې ویل سوی دی همداسې په دې شیلډ کې ویل سوي همداسې پارک سي. معنا دا چې نیم پاس وي او نیم لنډ دی. هو kleines PKW auch quer zur Fahrrichtung. هغه موټر چې واړه دي هغه کولی سي تاسې داسې په دې شکل باندې ودروئ چې مخ او څټې سړک ته او یا هم د دیوالونو خواته وي. نه دا دلته سم نه ده مګر دا دواړه دلته سم دي. 8مه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده. worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ دغه ترافیکي لیکنه موږ ته د څه شي معلومات راکوي؟ Auf Explosionsgefahr an einer Tankstelle durch Elektrogeräte. دا ترافیکي لیکنه موږ ته د دې معلومات راکوي چې کیدای سي دلته څه انفجار وسي یا هم څه والوزي د برقي وسیلو له امله نه. نه auf eine Ladestation für Elektrofahrzeuge. دلته دا 2 شاخې وینئ تاسو دا د دې معنا ورکوي چې دلته برقي موټر کولی سي تاسو
چارج کوي هو auf die Möglichkeit zum Aufladen von Mobiltelefonen دلته یا تاسو کولای شئ چې خپل موبایلونه چارج کړئ نه دلته یوازې تاسو کولای شئ خپل برقی موټر چارج کړئ Diese Frage wurde richtig beantwortet نهمه پوښتنه د 2 نمرو پوښتنه ده woran können Sie erkennen له کوم ځای نه تاسو پوهیږئ یا تاسو ته معلومیږي wann Sie Ihre Fahrzeug zur nächsten Hauptuntersuchungen verfolgen müssen له کوم ځای نه تاسو پوهیږئ چې تاسو باید خپل موټر د بیا معاینې دپاره بوځئ یعنې هره معاینه د موټر 4 میاشتې دوام کوي تاسو ته اجازه درکول کیږي چې تاسو کولی شئ د موټر وګرځوئ چې دغې معاینې ته توف ویل کیږي تاسو ته بیا هغه سټیکرونه درکول کیږي هغه سټیکرونه په نمبر پلیټ باندې لګول کیږي هغه هم شاتني نمبر پلیټ باندې وای ان der Prüfplakette auf den hinteren amtlichen Kennzeichen Prüfplakette دیتا وایي دا پروفپلاکیټ دي دا هغه سټیکرونه دي چې ویل کیږي ستاسو موټر ته کوم وخته پورې معاینې ته ضرورت نه لري یعنی اجازه لري چې وګرځي بیا هغه سټیکرونه چې دي داسې شاتني نمبر پلیټ کې لګول کیږي لکه دا د ایالت ده او یا دا هم د همدغه د توف کومه نښه نښاني چې ده An der Prüfplakette auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen زه د 2 ځایونو نه پوهیږم چې څه وخت زه باید خپل موټر بیرته بوزم Hauptuntersuchung یا توف دپاره د دغې سټیکر نه چې په نمبر پلیټ باندې شاته د موټر لګېدلی وي او بیا an der Eintrag in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 Teil 1 هماغه د موټر کومه اجازه نامه چې تاسو ته درکول کیږي په هغې کې هم لیکل کیږي چې دغلته د موټر دویم Untersuchung یا بیا څه وخت باید معاینه سي Diese Frage wurde richtig beantwortet. Lassame Pochtana de 4 Numero Pochtana de Sie fahren einen PKW mit einem unbremsten Anhänger. تاسو یو موټر ګرځوئ چې هغې پسې هم یو دانه ټریلر تړلی ده خو هغه بریک نه نیسي Es kommt ein längeres starkes Gefälle Gefälle چې ښکته ځي دې ته وایي Gefälle چې تاسو وایي یوې اوږدې Brick nisse, Kalash nisse, Brick nisse, Schieben des Anhängers berücksichtigen. کله چې تاسو همدغه انهنګر یا همدا ټریلر ځان پسې کش کاږئ دې ته هم باید پام وکوئ wenn nötig Geschwindigkeit verringern rechtzeitig niedrigen Gang einlegen bremsbereit sein څومره چې کوشش کولی شئ خپل سرعت راټیټ کړئ که چېرته ضرورت وي سرعت به هم راټیټ کړئ ګیر به هم راټیټ کړئ که چېرته ضرورت سو بریک به نیسئ که ضرورت نه سو پښې به بریک ته همیشه تیارې ورکوئ دلته دا دواړه سم دي Diese Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او سوالونه تر بیا ښې چارې